بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ او تاسو نننی درس د سب 2000 پروګرام ومه ورځ درس دی. تیر ورځ مونږ تاسو او هغې نه ورځ مخکې هم مونږ یو څه د بیم په تحلیل باندې خبره کړې وه. په اول مثال کې مو دلته تاسو په تصویر کې ښکاري لکه یو ساده اتکایي ګاډر هم په نظر کې نیولی یا سمپلی سپورټډ بیم، او په هغې باندې په سنټر نقطه کې یا منځنۍ نقطه کې چې یو پوینټ لوډ په نظر کې نیولی و. که هغه هر څومره و خو داسې یو مثال مونږ چې کړو حل هم کړو. ورپسې څه شی و؟ هماغسې بیا هم یو ساده اتکایي ګاډر مو په نظر کې نیولی و او په هغې باندې 2 پوینټ لوډ هم چې کړي اډ کړي. نو دې پسې 3 پوینټ لوډ یا 4 پوینټ لوډ چې تاسو واردوئ په هغې باندې مونږ خبره کړې وه. خو بیا هم صرف راځو دغه لوډ اساین کولی درته وایم چې څنګه کولی شو 3 یا 4 پوینټ لوډ چې کړو اساین کړو. په دې باندې تاسو ځان پوهېږئ. نور انالایز او طریقه به تاسو څه زده ده هغه به تاسو په خپله ترسره کوئ. راځو نیو ماډل واحد ورته انتخابو فرضاً 10 فورس متر سانتیګریډ او څه شي بیم یوه وایه صحیح ده، او په دې کې څه شي فرضاً 8 متره یو بیم دی، یوه وایه ده ټوله 8 متره. راځو په دې کې رسټنس اتکا دې ولري اوکې کې دا 3D شکل یې کلوز کومه ځکه چې دغه صفحه باید لږه لویه ښکاري چې صحیح پې پوه شو. ښه کولی شو اتکا هم بدلې کړو. راځو مثال دې دا سمپلی سپورټډ بیم دی که نه، وایي غواړو چې دې نه څه جوړ کړو سخت اتکایي ګاډر دې نه جوړ کړو. دواړه خواوې باید فکس شي که نه، نو په دې به هم کلیک کړي او په دې به هم کلیک کړي، دواړه سلیکټ شو که نه علامې پرې راغلي. را به شي ته اساین ته اساین جوینټ جوینټ کې رسټرینټ او رسټرینټ کې فکس اوکې. ښه موږ او تاسو بل ورځ دا خبره وکړه چې دغه دواړه علامې چې دي داسې دا شکل چې ښکاري دا د فکس سپورټ علامه ده سخت اتکا. خو که چیرې تاسو متوجه شئ دلته راځو یو چپټر کې په یو چپټر کې ما سره دغه یو سخت اتکایي ګاډر یو شکل تاسو ته زه وښیم چې تاسو ښه دې تاسو متوجه شئ بره لیکل شوي ساده اتکایي ګاډر یوه وایه ساکنه اتکا متحرک اتکا. بل تصویر سخت اتکایي ګاډر سخت ګاډر په دواړو انجامونو کې دواړو خو ته فکس دي که نه دي. ورپسې مسلسل ګاډر ګور اول او اخر فکس دی منځ کې دا چې دي نور اتکاوې هم شته نو دې ته مسلسل ګاډر وایو. ضرور نه ده چې دواړه خواوې د فکس وي صحیح ده. دا یو مثال کې داسې راغلی. او څه شی کنسولي ګاډر یا کانټیلیور بیم چې ورته وي لکه د پپیک کې یو طرف یې سخت نو بل طرف یې فري یا آزاد. راځم بیرته دغه ته زما هدف دی په دې کې تاسو وګورئ سخت اتکایي ګاډر په دواړو انجامونو کې یو کس وایي چې دلته ما سره په سب پروګرام کې دغه اتکا باید داسې راتاوه شي که نه. دا راځو تاوو څنګه لیکو کلیک پې کوو راځو چې شته اساین ته بیا راشي همدې جوینټ ته به راشي او په جوینټ کې رسټرینټ ته به نه ځئ. چېرته ځو لوکل اکسس محور ورته بدلو که نه کوم محور ته دې تاو شي ایکس محور باندې تاویږي که نه. راځو فرضاً څومره select assign joint local axis د وای په محور په چاپیر باید دا تاو شي که نه. ایکس محور کې خو پروت دی صحیح ده. فرض کې تاسو نو راځو په وای کې ورته څو لیکو د وای په ډایرکشن کې 90 اوکې هماغسې شو که نه دی دکه صحیح ده. او دا باید څه ډول تاو شي دا هم باید د دې راځو بیا اساین جوینټ لوکل اکسس څومره -90 آفرین -90 درجې ځکه 90 درجې تاو کې ګوره دام دندې په شکل مخې اخوا ته راځي. نو دا اوس کوم ډول شو په تصویر کې تاسو دې شکل ته جوړ شو. خو دا خبره د هیره نه وي که چیرې تاسو دا دوران ورکړئ که ور نه کوئ مطلب به یو شي سخت اتکایي ګاډر دی که دا اتکا په دې شکل کې وي او که په هغې شکل کې وي. خو تاسو ته مې هغه طریقه مې ویل چې که څوک وغواړي چې دا اتکا د اصلي شکل ته برابر کړي نو کولی شي دې ځای نه تاسو دا کار ترسره کړي. دلته راځو دغلته دا محورونه اضافه شول ډسپلی اپشن او څه شته راځو جوینټ کې که نه دې کې چې دی لوکل اکسس لږ صبر وکړئ اوکې تیار اوکې شوي که نه بېرته څه کوو دې نه باید دا دغه لرې کړو اوکې ریفریش
کار نه کوي خو هیڅ پروا نه کوي. صحیح ده. دا کوم ډول ګاډر شو سخت دی ګاډر. اصلي هدف مو سو په دې باندې یو څو پوینټ لوډ چې کو اضافه کو یا چې کو واردو سلیکټ به کې میله یا بیم او اساین ته براشي. اساین کې فریم لوډ کنه او پوینټ لوډ کې د څه شي دا سره فرضاً دا ډیټ صحیح دی تیار جوړ دی او چې ابسولوټ ډیسټنس فرام اینډ څومره په 1 مترۍ کې دی 3 وي په 2 مترۍ کې دی ټیپ وهمه 4 ټنه بیا ټیپ بلې خانې دی چې کنه په 4 مترۍ کې دی 6 ټنه وي او په 5 مترۍ 9 مترۍ 6 مترۍ کې دی 1 ټن یا 2 ټنه یو کس به 1.5 یو نقطه 15 به وایي. صحیح ده نه دا صحیح نه غي په 15 مترۍ کې فاصله دومره او 1.5 ټنه دا به چې کی سلور دی کنه تاسو ګورئ څو اضافه کی سلور د اضافه شو بعد د دې نه 15 غواړي سلیکټ کا اساین فریم لوډ پوینټ لوډ دا ورته چې کی دا ټول صفر وایي ټیپ وهمه صفر ټول صفر شو کنه. غواړم مثال په 6 مترۍ کې څومره 15 خو ګورئ کدا تاسو کلیک کړئ دا نور به ورک شي دا براشي دلته براشي اډ ټو ایگزیسټینګ لود موجوده لودونو باندې دا هم ورسره اضافه کړه دا اوکې کی که ریپلیس کی هغه لري کیږي دازي او که ډیلیټ وهي هغه هم ډیلیټ کیږي دام نه ځخه. صحیح ده ریپلیس سره دا راځي هغه لري کیږي نو دا به اډ کی اوکې صحیح شو کنه. دا 15 دانې شو. نو وروسته هغه سیټ انالایز اپشن دا 2D فریم او بیا چې انالایز او کماډل رن کوي کنه پروا نه کی رن نو او یو ځکه به چې کو سب به کو فرضاً لسم دی سیف یو دانشته دی کنه زبس دا هغه دلری شي دا کوم شیپ دی ډیفلیکشن شیپ ورته یا ډیفارم شیپ ورته وي تغییر شکل راځو ډسپلی نه دا نور فرضاً یو کس وی زی په دې کاو کې عکس العملونه ګورم څومره دي را به شي ډسپلی ته شو لوډ اساین کې هغه لوډونه کتل شي او جاین کې ډیټ دا سره کنه دا کلوز ډسپلی په جوینټونو کې هیڅ کومه قوه موږ نه دا وارده کړې ټول په بیم باندې. صحیح ده. سیش ته راځو شو فورس انسترسز کوم ځای کې په اتکاو کې کنه جوینټس کې اوکې په اتکاو کې د وای په محور 10.3 شپېته او ریاکشن او 9.14 ده دی بل طرف کې دی ریاکشن. بیا راځو ډسپلی ته او څه شي کو فریم ان کیبل دغه چې ګوري شیر کنه شیر ټو ډو فیل ډیاګرام ګوري کا ویلیو ډیاګرام ویلیو ګوري. صحیح ده اوکې دا شیر ډیاګرام شو. صحیح ده او سشته ګورو راځو بیا بینډینګ مومنت ته ها دا خو دې ځرم کولای شي کنه یو دلته ولند ځای وګوري دا ان ډیفارم شیپ دی دا ډیفارم شیپ دی او دا چی دی هم دې باندې کلیک کړئ دا وړه علامه باندې هغه لیس دلته راځي را به فریم ان کیبلز او څه شي مومنت 33 اوکې دا مومنت ډیاګرام دی. صحیح ده ها کدا زلته فکر کې دا فکس ته کا ده کنه دا فکس په دې کې ګوره مومنت شته څومره دی دلته وګورئ تاسو په دې طرف کې 10.9 دومره مومنت دی. کچې تاسو تیر مثال وګورئ په هغه کې دلته مومنت نو ورکړي دا ډیاګرام د دې ځای نه شروع شوی ځکه چې هغه اتکا ساکنه او موږ ویل چې په ساکنه اتکا کې مومنت عکس العمل نشته نو ځکه صفر. اوس دلته سخت اتکا شو نو ځکه مومنت هم درک. صحیح ده. دا مومنت ډیاګرام شو سمه ده. ورپسې راځو 1 پوینټ لوډ 2 پوینټ لوډ او زیاتې دابل دلته تاسو وګورئ بیم انالایسس ان ډیزاین خو موږ ډیزاین سره کار نشته انډر انکلاینډ لوډ څه مطلب مایل قوی هم لیدلې کنه کنه مایل قوی فرضاً ښه مایل قوه څنګه په دې بیم باندې موږ وارد کوو نو لمړی باغ راخلو موږ په مرکبو باندې به تجزیه کوو فرضاً ار مایل قوه ده غواړو دا په دوه مرکبو تجزیه کوو د ایکس په محور مرکبه ار ایکس مساوي ار ضرب کوسین تیتا راځي او د وای په محور مرکبه ار ضرب سین تیتا راځي او جهت خو موږ دلته ورته ټاکلی شو
نو فرض کړئ تاسو یو قوه موږ راخیستې ده په دوه مرکبو تجزیه شوې چې یوه قوه یې د وای په محور لاندې طرف ته 15 ټنه او بله څو ده د ایکس په محور منفي طرف ته څومره ده 4 ټنه ده. راځو دا دلته څه کوو په دې کې موږ دا تطبیق کوو. یس نوې یو بیم راخلو فرضاً یو وای لري 6 متره طول دی. اوکې دا کلوز کوو. دغه مایله قوه فرضاً په 100 متره کې ده په 2 متره کې ده صحیح ده. جهت به په نظر کې نیسئ. فرض کړئ اوس دا قوه د دې ښي طرف نه داسې راغلې صحیح ده که نه د دې ښي طرف نه داسې راغلې په دې بیم باندې چې وارده شوي نو د دوه مرکبې د وای په محور د بره نه ښکته راځي که نه د بره نه ښکته په دې شکل خو د ایکس محور مرکبې د ښي طرف نه چپ طرف ته راځي. سمه ده که نه څوک پوه نه شي په دې خبره تخطیط تاسو متوجه شئ. راځو چې شته دا سلیکټ کوو اساین کې فریم لوډ پوینټ لوډ دی که نه راځو چې شته فورس دی په دې شکل. اول کار خو به داسې وکړو چې په 100 مترې کې دا قوه وارده مایله په 2 مترې کې عمودي مرکبه تا پیدا کړه 15 راغلی نو ته ولیکې په 2 مترې کې 15. دلته چې مهم ده دغه ډایرکشن به ورته انتخاب خلاص د بره نه ښکته راځي که نه نو دا به څه کې اوکې دا خو وارده شوه. بیا به راشم دا میله به سلیکټ کې بیم به سلیکټ کې او راځي چې شته اساین ته فریم لوډ پوینټ دا ځل به څه وکړي اول خو به دغه ټیک مارکان کوي چې بیا ډېر غلطېږي پکې اټ ټو ایگزسټینګ څه معنا موجوده باندې دا هم وارد کړه. ری به چې دا ځل چې شته په 2 مترې کې څومره ټنه 4 ټنه ده خو په کوم محور ده ایکس په محور ده که نه ښي طرف نه چپ طرف ته ده نو دا به څه کوم منفي 4 به ورته ولیکي څو منفي 4 پوه شوئ که نه دغه ځای کې به صرف ډایرکشن به ورته ایکس انتخاب کړي او دا علامه چې کله ورکوي که چپ طرف نه ښي طرف ته ځای مثبت وي که نه مثبت علامه که نه منفي دي دا اوکې وګورئ تاسو زیډ صحیح نه دی که دلته مونږ دغه محور څه لرو دا افقي محور ایکس محور دی صحیح ده که نه ایکس محور په دې ځای کې څه مطلب به دا وي چې زیډ خو ما بالکل انتخاب نه کړ که نه نو زیډ محور عمودي دی که نه نو دې زیډ محور په ځای ما هلته ګریویټي انتخاب کړي ګریویټي ته هم پام وي که نه ځمکې په طرف باندې نو بره نه لاندې حتما راځي که چېرته زیډ انتخاب کړي بیا دلته به ورته منفي 15 ورکړي پوه نه شئ محور کې به ورته منفي 15 ورکړي. ښه دا بس وارده شوه بعد د دې نه هماغه طریقه ده انالایز سیټ انالایز اپشن او په همدې طریقه به مخکې لاړ شي. مهم چې شی و لوډونو واردول. ښه صحیح ده که نه مطلب پوه شولئ. راځو ورپسې دا د پوینټ لوډ خبرې وي د بل سلایډ ته راځئ. همداسې یو بیم دی بیا په دې باندې ویشلی بار دی. فرض کړئ تاسو دلته موږ یو بیم لرو په دې صنف کې د دې بیم د پاسه یو دیوال تیر شوی. دغه دیوال وزن خو موږ داسې نشو ویلی که نه چې دغه په یوه نقطه کې دی دې ته منظم ویشلی بار وایو یا ویشلی بار ورته وایو چې بیا مختلف ډولونه لري صحیح ده که نه. نو دلته دغه مثال کې تاسو وګورئ په دغه بیم باندې 2 لیکل شوي که نه خو داسې دا لوډ ورغلی دی د دې معنا دا ده چې 2 ټن فی متر 2 ټن شي فی متر. دلته راځو تخته باندې لږ ښه دې ته وایي ډسټریبیوټډ لوډ. ډسټریبیوټډ معنا ویشلی بار صحیح ده. ښه فرض کړئ په دغه بیم باندې مونږ 2 ټن فی متر څه لرو قوه لرو بار لرو. نیو ماډل انا سیف کوم بیم واحد تیار انتخاب یو وایه لري 6 متره ده یا 7 متره او دا به څه کوو کې به کې که اتګا بدلوي نو طریقه تاسو زده دا به سلیکټ کړئ را به شي اساین ته اوس هم طریقه زده ښه فقط دغه کې به پوینټ لوډ په ځای ډسټریبیوټډ واخلئ. ډسټریبیوټډ د کوم لوډ دا سره پرون خو موږ تیار هلته ډیډ لوډ او دا شیان ورته جوړول او چې دې کې هم جوړ کړو ښه ډیفاین ته راځو لوډ پیټرنس کې او څه شی ډیټ دی دا ورته صفر کوو او څه شی موډیفای او بل ډي ایل که دا صفر کوو که یو وي که پروا نه کړي ښه بس دا صفر دام اډ نیو اوکې سلیکټ دی تیار. راځو بیا اساین ته فریم لوډ کې ډسټریبیوټډ د کومې قوې دا سره دلته وګورئ
ډي ال سره فورس دی کنه قوه ده که مومنت دی فورس دی قوه ده دا به چی کو فاصله شکل ته واړو فیصدي شکل هم تغییر ک ښه منګه کوم ډول لوډ واردو ویشلې بار دی کنه دې کې دوه طریقې لرو یو طریقه خدا ده دلته براشي یونیفارم څه معنی یو حالت لرونکی دی ټول دلته به فقط ولیکي چې دوه منظم ویشلې بار چې ورته وي اوکې بس خلاص دغه خبره و څوک پوه نه شو په دې 2 10 فی متر دی کنه دی ګور کنټرول زد سلیکټ مې کنه اساین فریم لود پوینټ لود خو نه دی کنه ډیسټریبیوټډ دی اوکې به کی ډیل ورته انتخاب کړه راځي دلته موږ مخکې قوه ورکوله کنه چې په دې نقطه کې دومره په دې نقطه کې دومره دې ټول یو ځل تیریږو یو ځل دلته چی راځي یونیفارم لود سمانه منظم ویشلې بار دلته براشي دوه ورته ولي کې درې ورته ولي کې دا ځل درې اوکې دلته ګوري درې راغلي واحد به کوم ځای نه پیژني دې ځای 10 فی متر دلته لیکل شوی کنه ګور زه دې تغییر ورکوم ښا کیلوګرام متر ته بدلوم دا ګور دا څه شو 3000 شو ولی یو ټن زر کیلوګرام فورس بیرته راځم هغه حالت ته بدلوم ټن فورس چیرته څنګه ورک شو بس سره دا انتخاب دی کنه کلیک په مو کې 10 متر دا ده ښه 3 10 فی متر بس فقط د بار واردول طریقه دغه د نور بیرته راځي چې انالایز سیټ انالایز اپشن 2D فریم اوکې F5 وهم رن نو چیرته سیف کې یو لسم فایل دی اوکې ولی نه خیدرته دلته ډیټ دی کنه دا دلته براشي دا ورته چیشته عمل کی ډسپلی ته براشي شو ډیفارم شیپ دی کنه ډیفارم شیپ د چی د وجنه د ډی ال اوکې څه شیبل ګوري ډسپلی څه شی څومره دی مومنت ګوري یا شیر به دې کې بیا نه خې کنه ډیټ ما ورته بیا انتخاب ډسپلی دلته برا شو دا ورته چی کی ډی ال وای او بس صحیح ده نور اوکې دا شیر دیاګرام شو سم ده مومنت دیاګرام ګوري دې زین راځو لند مومنت 3 ته ډی ال ده کنه اوکې فل دیاګرام ګوري کې ویلیو اوکې نور طریقه ټول ما یو کمانډ دی فقط اصلي خبره شي ده د لودونو اساین کول دي نو نور انالایز نه در سره کوخه فقط د لود د اساین کول طریقې درته وایم سم ده کنه نور ورته یاد دی دا راځو بل مثال دا ځل ویشلې بار دی خو په کوم شکل دی غیر منظم دی مثلثي بار دی په دې کې یو بل خبره پاتې شو په دې کې کنټرول زد یو نوې ماډل اخلو سیو یس پاتیر مثال کې خبره پاتې یو وای ده و متر دی اوکې ریډي کلوز په دې باندې لوډ اساین کې کنه اساین ډیسټریبیوټډ دا ځل راځو په دې شکل نه کو یونیفارم نه کو د څه کار کو په صفر کې 3 پوښوي صفر کې 3 ټول څومره دی دا بیم په متر کې هم 3 شروع نقطه به ورته ورکی او اخره نقطه به ورته ورکی بس ټول لوډ به اول نه تر اخره پورې وارد شي پوښوي کنه او بل طریقه څنګه و ډایرکټ یونیفارم ورکه بس ټول درته راغلي دا طریقه اوس په دې مثال کې تطبیقېږي دا مثال به په یونیفارم کې نشي تطبیقولای راځو په دې باندې چې اوس مثال یو نوې ماډل راخلو نیو ماډل صحیح راځي کولای شي په کاغذ کې مثال دا یونیفارم لوډ راوخلی دا ویشلې بار دا ور پوینټ لوډ ته بدل کی او بیا چی کی
په سب باندې حل خو خبره ده ریاکشن به یو شان خو اصلي فرق د مومنت ډیاګرام کې او په دغه کې دی شیر ډیاګرام کې بیا دا صحیح نه راځي نو کوم شکل کې سوال درکړ شو په ماغه شکل چې کوم مخ کې نو متوجه شې لکه تیز وایم تاسو فقط بیا پریکټیس وکړئ پوهیږئ بیم ترازو یو وایه لري شپږ متره طول لري اوکې دا کلوز کوم بار دی مثلثي دی کنه په صفر کې صفر او په شپږو کې د څلور راشي وی ګوري سلیکټ assign frame load distributed دا فاصله ده د ډیټ دا سره په صفر کې صفر او په شپږ متره بیم دی کنه ټول په شپږ مترو کې دی څلور اوکې صحیح شو کنټرول زد بل مثال تاسو ما په مطلب پوه شئ نور انالایز نه کوم فقط تاسو په طریقه باندې پوه شئ لاندې راځو 21م سلاید مثلثي بار دی خو ګوره په بل شکل دی صحیح ده راځو بیا select assign frame load distributed صحیح ده په صفر کې صفر 100 متره دی ټول شپږ متره دی کنه په 3 متره کې دی شپږ شي او بیا د په اخر متر کې شپږ کې بیا د صفر شي دا متساوي ساقين مثلث جوړ نشي په منځنۍ نقطه کې شپږ شي څومره شي شپږ وګورئ سایډون ته صفر دا بل ډول ورشو دا بل څنګه جوړو کنټرول زد اساین ته راځو بیا فریم لوډ ډیسټریبیوټډ په صفر کې صفر په یو متر کې دی څومره وي شپږ وي او بیا د په شپږ متر کې صفر شي اوکې صحیح ده کنټرول زد بل شکل ته راځو سلیکټ اساین فریم لوډ ډیسټریبیوټډ په صفر کې صفر په 2 متر کې دی شپږ شي انو ټول صفر دا به سره رقم راشي مثلثي بار راشي خو یوازې 2 متر پورې اوکې ګوري باقي برخه باندې لود نشته کنټرول زد بل شکل ستاسو ذهن کې کوم شکل نه راځي هغه درازو مثلثي شکل نه کی یو کس وایي چې 3 مثلث دي جوړ شي یا 2 مثلث دي جوړ شي اساین فریم لوډ ډیسټریبیوټډ په صفر کې صفر په 2 متر کې د څو شي شپږ او په 3 متر کې دی صفر شي اوکې دا یو برخه شګنه دا کم متر دی 3 متر بیا براشي دا به سلیکټ کی اساین ته براشي فریم لوډ ډیسټریبیوټډ دا ورته انتخاب کې اول ښه اډ ټو ایگزیسټینګ په 100 کې صفر دا ځل ګوره په 3 کې صفر دې کې ګوره غلط نشي ځکه مبدا خدا شو کنه دا فاصله ته طے کړې دې نه تیر شوی په 3 کې صفر او په شپږو کې دی څلوټنه دی بل شي دی بل مثلث نو تاسو څومره وغواړئ دغه طریقه شو فاصله به ذهن کې صحیح جوړه کړئ او بعد دا غینه یا که څوک ذهن کې تیز نه وي نو په کاغذ کې ځان ته جوړ کړي چې غلط نشي نو بس دغه طریقه د لوډ داسې کوو کولی شو بل شکل ته راځو هغه ستا سوال ته راځم ښه دا شکل مو شو صحیح ده